ته دغه یو لطیفه یاده شوه د ډاکټر یونس بټ هغه وایي چې کوم شاعر شراب څکي نو د هغه خپل عمر لنډ وي او د شاعرۍ عمر ډېري او چې کوم اوبه څکي نو د هغه خپل عمر ډېري خو د شاعرۍ عمر یې کمي نو تسکین توام د هغه روح توام چې ستا په مینه کې ما هیټریک وکړه داسې وه چې حالانکې یو ځل مونږ په اقبال هوټل کې ناست وو نو ما ورته وی چې تسکین اوس په لاره راتلم نو چا راته وی چې ته د تسکین یار یې نو ما ورته وی چې نه زه د تسکین یار نه یم تسکین زما یار دی نو هغه ما ته داسې اریان وکتل په خپل مخصوص انداز کې ما ډېر حیرانېږم ستا د یارۍ دپاره دوه خبرې په کار دي هغه دواړه ما کې نشته وی څه نو ما یو چې د پنجپیر وی بل چې ښایسته وی او ما زما د یارۍ دپاره څه په کار دي هغه تا کې ټول شته نو ته زما یار یې زه ستا یار نه یم داسې ده چې ما د هغه په کتاب باندې زه دام زما خوش قسمتي دی چې د هغه په کتاب باندې سریزه هم ما لیکلې ده او په هغې کې ما دا خبره لیکلې وه چې مونږ چې څومره ملګري یو نو مونږ ټول بعضې وخت کې ځینې وخت کې ګاډې کچېته کوو ځکه چې تش په ګوله هم نه کېږي خو په مونږ کې تسکین داسې سړی ده چې هغه یو ځل ګاډې کچېته کړی دی نو بیا یې ګولې ته کړی نه دی اکه چې په کچه روان دی او داسې پوخ قدمونه بېږدي پاخه او دا ما دا لیکلي چې دا به تر مرګه پورې دی هم دکه په دغه لار روان نو دا ده چې انسان د شکم لري کچېته کول هم پکار دي ګاډې ځکه چې شاعر ګاډې کچېته کولی نه شي هغه زه دلته یو ملګري دا خبره وکړه چې تسکین مانیروال چې دی نو د هغه تقابل یې د احمد فراز سره غالبا وکړه یو ملګري او زه ګڼم چې تسکین مانیروال خو یول خو دا بلکل صرف د ځان په شان و بیخي د ځان په شان و یو ځانګړی یو منفرد یو ډېر زیات منفرد خو که بیا هم موږ خامخا هغه د اردو کم شاعر سره کمپیر کول غواړو تقابل نو هغه د ساغر صدیقي په شان و هغه ساغر صدیقی په ځان پشانو چې هغه چې وایي چې آؤ ایک سجدہ کرے عالم مدہوشی میں لوگ کہتے ہیں کہ ساغر کو خدا یاد نہیں اور میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں نو ما ته یو بله خاطره را یاده شوه ما ورته وی په اقبال هوټل کې ما دې وخت کې ستا د ټول نه لوی خواهش ټول نه لوی ارمان څه دی نو ما ته وی ووایم درته وی چاته وایم ما نه اوس یې وایم اوس هغسې نشته ما دا ووایه نو داسې کار دی زما زړه غواړي چې زما کم محبوب او کم اشنا او کم ملګری دی هغه دې وخت کې په پلانۍ چوڼۍ کې کپتان دی وی زه وایم چې زه دې وخت کې لاړې او هغه هلته کې ناست وي په ډېر عزت باندې خلکو له ډېر احترام ورکړی خو د هغه برګیډیر هلته کې راپاسي او چې ما ته وګوري نو چې او تسکینه په خیر او په لاس کې را لاس له پړک وباسي او ما سره بې تکلفي وکړي او هغه راته اریان ګوري برګیډیر صاحب ناست نو دا هغه راته رایاده شوه د هغه معصومیت پورې خبره ده که نه یو ورځ وی ګوره وي مېلمانه راغلي وو نو یو ښه صفا کنډول ما پکې له اوبه صفا واچولې نو بېبې راته وي چې ورېږه تسکینه مېلمانه دي نو په نوي کنډول کې وله اوبه وسوي ما ورته وي چې بېبې یی خو کنډول نه څکي اوبه څکي داسې نوې خبرې به یې کولې او سټریټ فارورډ داسې ده چې زمونږ د ملګرو کې که تاسو دا ټول ملګري زمونږ پیژنئ د دې شاعري هم پیژنئ زما خیال دی چې د تسکین مانیروال چې څنګه هغه د ژوند انداز بدلو او هغه د سر نه تر خپو پورې رومانو نو داسې د هغه شاعري هم ګوره تاسو وګورئ که نه د تسکین شاعري وګورئ د عزیز شاعري وګورئ د انور د تصور او د کیسر د هر یو شاعري راواخلئ بیخي یو د بل نه بدل دی یعنی داسې یو کس هم نشته چې موږ د دې باوجود چې د یو سیمې دي د یو کلي دي خو د دوی لفظیات د دوی ژوند ته اپروچ د دوی انداز د دوی اسلوب ځکه چې په شاعرۍ کې ګوره موضوعات اهم نه دي موضوعات په مشرق کې ډېر زیات محدود دي او موضوعات موږ ډېرې زیاتې خبرې کولی هم نشو په مشرق کې په مغرب کې هغوی هر څه ویلی شي موږ جدا کوي د یو بل نه سټایل او اسلوب په شاعرۍ کې د څه ویلي نه زیات د څنګه ویلي اهمیت دی چې څوک صاحب اسلوب وي هغه سره سټایل وي او د دې څلورو واړو پنځو واړو خپل سټایل دی
نو دا هم یو عجیبه خبره ده چې تسکین مانیروال چې و تاسو د هغه شاعري وګورئ څنګه چې د ژوند درې پړچه دي ماضي حال او مستقبل یعنی پرون نن او سبا دقسې د شاعرۍ هم درې پړچه دي د شاعرۍ یو د جمالیاتي اړخ یو د شاعرۍ فکري اړخ او یو د شاعرۍ تخیلاتي اړخ که تاسو وګورئ نو د تسکین داسې اکثر بعضې شاعر داسې وي چې د هغه د شاعرۍ جمالیاتي اړخ ډېر زیات تاند وي لکه خاطر خو د هغه د شاعرۍ فکري اړخ دومره زیات مضبوط نه وي بعضې شاعر داسې وي چې د هغه د شاعرۍ فکري اړخ ډېر مضبوط وي لکه میاسد رسول رسا خو د هغه د شاعرۍ جمالیاتي اړخ دومره مضبوط نه وي تسکین داسې سړی و چې د هغه د شاعرۍ جمالیاتي فکري او تخیلاتي درې واړه اړخونه مضبوط وو او داسې ډېر کم خلک پیدا کېږي او زه دا ګڼم چې په هغه کې د ډاکټر اعظم نه لوی شاعر موجود و ډاکټر اعظم زمونږ ډېر ښه روماني شاعر دی خو کوم فکري سطح چې وه د تسکین مانیروال زما ډاکټر صاحب زمونږ مشر و ما ډېر نږدې نه پېژانده هغه عمره فکري سطح چې دی نو هغه د ډاکټر اعظم صاحب هم نه وه تسکین باندې خدای پاک دا فضل کړو چې د هغه فکري سطح هم ډېره زیاته اوچته وه بیا دا ده چې هغه سپریچولي هم ډېر زیات مضبوط و روحاني توګه باندې او عقیدوي لحاظ سره او دا شاعري چې وي په دې زه دا خبره په دې ټولومه چې دا فن چې وي دا شاعري نو دا که تاسو خیالي د انسان تاسو به فرایډ ویلی د انسان چې دی د شعور درې پړچه دي یو د شعور د مونږ چې اوس ناست یو یو د تخت شعور دی او یو د لا شعور دی کله چې دی سویني ګوري کوم حادثات واقعات د تر دننه کېږي د شعور په لار د تخت او شعور په لار باندې لا شعور ته ځي نو د لا شعور په ډسبین کې د هغې نه هغه جنسیات هغه جنسي شکل اختیاروي او هغه د سپوکیشن د وجې نه چې دی نو هغه یو بل سره لکه چې ډسبین کې پراتی یو بل سره ډېر زیات په جنګ وي کله چې د یو شاعر د کرو چې په وینا د وینا مطابق چې کله هغه د ایکسپریشن په لیول کې شي هغه کله الهام ونیوي نو د هغه د لاشعور نه دا خیالات را روان شي نو د تخت شعور په لار باندې شعور ته راځي او دغه لطیف احساسات چې دی نو دا د کثیفو الفاظو وجود ته ور دننه کېږي دا یو لوی هنر دی دا خدای پاک په انسان باندې فرض وکړی دی